السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. محترم أوليدونكو زه كده أختر خوشحالي ومناسبة تللي ومه د شمال طرف ته او بیا خاص کر د دشت لیلی شهیدانو د هغو زیارت ته. نو پرون شپه راورسېدلمه په سفر کې ومه. بیا پرون او بل ورځ خبر شولمه چې داسې یو اعلامیه ده. دا اعلامیه یو چا راواستوله، بیا م راویستله او په هغه اعلامیه کې یو ستا نوم دی، داسې د پاکستان او د افغانستان صلح ده، په هغه کې ستا نوم دی، پکې علما دي. نو چونکې ملګرو بار مکرر دا معلومات غوښتي چې دا معلومات دا څنګه معامله ده، دا څنګه مسله ده، دا څنګه صلح ده، دا څنګه ترتیب دی. نو غواړم چې په هغه باره کې دومره خبره خالص تاسو سره شریک کوم چې نه زه په مجلس باندې خبر یم او نه مجلس ته تللی یم او نه شریک سوی یم او نه دې ته ضرورت و چې موږ په دې مجلس کې شرکت وکړو، ځکه امارت اسلامي موجود دی او هغه ټول تصمیمونه خپله نیسي. موږ په سفر باندې وو، په سفر کې هلته وو، په دې موضوع باندې نه خبر یو، نه اتر یو، نه شریک یم، نه دا زما نوم دی او نه ما شرکت کړی دی. نو ملګري دا رابطه زما سره نه کوي. ما چې په هغه ځای کې څوک شریکان وو د هغو سره بیا د بعض چا سره چې رابطه وکړله چې دا وروره دا ستاسې زما نوم دا خو مو غلط بیاني کړې ده، دا خو مو یو نوع خیانت کړی دی چې زه نه خبر یم او نه اتر یم او نه موجود یم او نه درغلی یم او نه شریک یم، تاسو زما نوم ورکړی دی. داسې خو یو خیانت دی، دا ستاسو ولې کړی دی؟ بیا بعضې خلکو داسې جواب ووایه چې دا ته نه یې، دا شیخ ذاکري عرفاني دی. نو دا شیخ ذاکري عرفاني بیا څوک دی؟ دا زه هم نه پېژنم، والله اعلم چې دا دوی څوک وراچولی دي، دا یو بل ملا دی. نو په هر صورت زه نه یم په دې کې. زما نوم محمود ذاکري د شیخ عبدالله ذاکري رحمه الله زوی د عبدالرحمن مسجد خطیب د کابل. زه نه په دې مجلس کې شریک یم، نه ورغلی یم، نه ورسره کښېنستلی یم، نه مې دستخط کړی دی، نه مې د دې ځای علما لیدلي دي چې په دې موضوع کې دي، نه د هغه ځای څوک راغلي دي یا رابطه ورسره سوې ده، نه په هغو خبر یم، نه بیخي په دا موضوع کې یم. زه ګرد سره دلته په کابل کې نه وم، شمال کې هغه ځای کې وم، په جوزجان کې دشت لیلي کې چې هلته بیخي ټلیفون کار نه کوي. نو پر الله جل شانه مو سپارمه، زه په دې موضوع کې نه یم. زما سره دا ملګري بار رابطه کوي، معلومات غواړي، د ډېرو ځایو څخه خلکو رابطې وکړې، حتی د سعودي څخه رابطه چا وکړله، د دوبۍ څخه یو چا میسج راستولی و. نو زه نه یم په دې موضوع کې، په دې موضوع نه یم خبر. دا چې څوک دی، دا کوم ذاکري دی، والله اعلم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پر الله پاک مو سپارم.